د طالبانو او پاکستاني پوځیانو تر نښتې وروسته په پکتیا کې خرلاڅې سوداګریزه دروازه وتړل شوه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پکتیا ولایت په اریوب ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو کې له تیرو 2 ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه څو ځلې نښتې رامنځته شوې چې نن یې ماسپښینه پورې دوام درلود. سیمه ییزو سرچینو اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې نښتو له امله په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاڅې سوداګریزه لاره هم د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د سرچینې په وینا جګړه لومړۍ او دوهمه ورځ په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې روانه وه او درېیمه ورځ ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېده چې له ویرې یې په سیمه کې ګڼې کورنۍ د خپلو هستوګنو پرېښودلو ته اړ شوي. پاکستاني رسنیو او پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو غړو په دې نښته کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې اړولو راپورونه ورکړي، خو کره شمېر لا هم نه ده څرګند. ویل کېږي چې د تېرې سې شنبې په ورځ پاکستاني لوري افغان خاورې ته څیرمه یوې امنیتي پوستې د جوړولو هڅه کوله چې د طالبانو له وسله والو غبرګون سره مخامخ شول. د یادو نښتو په اړه تر اوسه طالبانو او پاکستاني حکومت رسمي سرچینو ته څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې